په خدای قسم دا منځونه او دا اودسونه دا حجونه داسې یو ډونګ دی، یو نمایش دی، یو دکھاوا دا خلقو تا، اصل شی اندرون دی، اصل شی زړه دی. چړه دی د خدای کور نو بس اوی بخدا کے سینہ امرا، بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن، بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن، کہ درون خانے تو دیگر چیکار دارد. مولانا روی راشی د خدای د پارا سینه می وشله و یو زړه می بار راو باسی، بیا می زړه سری کئی دننا پا نکته کې وګورا. اے اللہ زما زړه خو ستا کور دی، نو ستا په کور کې د بل چا سکار دی. چې سو پورې د خدای کور نو، اندرون دی پاک نو، والله کې اندرون پاک کا. اندرون یو ټکی سره تحت الثرى او عرش معلا به ته ګورې، یو ټکی اندرون پلیتو قرآن په سر کېدا، والله کده د کاغذ لا فارستو به څوک نه ګوري. او اندرون پاکو. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پزمکا بناستو لوح محفوظ بے کتو، پزمکا بناستو پزمکا ناستے و د زامن استاذ دے مولانا طاہر نامہ دا دا سے ناستے و چدا سے اوکت پا لوح محفوظ مولانا طاہر شقیلی کلے شو بدبخت دیر خپشو چی دا خو زما دا زامن استاذ دے چی لوح محفوظ بدبخت لکلے دے خدا جہنمی دے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وی دعاگانی می شروع کری چی اے دا خدا ہے، او دا تمیوی چی یک دم کردار بدل کا، دا کارونا شروع کا اندرون پاک کا. وی چی بیا شل روزی تیرے دے چی بیا میں لوح محفوظ تاوکتا دا شقی پزے سعید لکلے شے، دا بدبخت پزے نیک بخت لکلے شے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں ادا شہدے. پیو نظر لوح محفوظ بدلو دا اختیار واللہ تاسن. خواب بتایا دا زمکو تناؤنا ہوئے، زمکو تناؤنا منٹ کے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ پیو وقت کے پا امریکہ و پا لندن و پا ہندوستان کے بیک وقت پا اغا ٹیم پا تقریر لی دلے شوئے، بیک وقت زمکی تناؤنت دا انگریز جاز خودی پا لکون میل مزل پا گھنٹا کی کولے شی. دا انگریز ٹرین کرے پائلٹ خودی پا یو گھنٹا کی زرگون میل اتا رسولے شی، او دا خدای ٹرین کرے پائلٹ چی دے پا یو سیکنڈ کے بتا دا دنیا کا سر کے نہیں گیا. خبر ہے یو سیکنڈ کی. نو عرض میں دا عزیزان چدار سستا جیب کی دی خو صرف دا اندرون صفائی ہوا. پظاہر رحمان بابا وی پظاہر لباس غلط مش رحمانا منز گورا چی چغزی دیو کمٹا اندرونی. فارسیوان وی بخدا ببیرون خو مسلمان نظر میں آئے لیکن در دل کافر است، در دل کافر.
دا ذلیل بچی در دل کافر از دا پزړه کې کافر سړی زامن نه دی پاک کا سینه صفا کا د خدای مخلوق ته نیت ټیک کا تو ګوره چې دار سستا